لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم درود شريف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ډیر معزز علماء کرام د دې علاقې غیور او پدین مین او اسلام پرور عوام مسلمانانو مشرانو کشرانو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ عزتمند یقینا چې ډیر عظیم الشان او ډیر با رونق محفل دی او بارون نه خوځکه دی چې د الله د عظیم کتاب د هغه د ختمونو د خوشحالۍ په سلسله کې دا محفل جوړ شوی دی د هر سنمخ کې زده دی مدرسې او د دې مسجد خطیب او امام جناب قاری محمد جاوید صاحب هغوی ته مبارکباد پیش کوم د خپل نوجوانانو طالب علمانو ته د دوی والدینو ته بیا د دې علاقې ټول مشرانو ته مبارکباد پیش کوم یقینا لکه څنګه چې ناظم صاحب په خپل خبرو کې دې ته اشاره وکړه چې موږ او تاسو په دنیا کې مختلف خوشاله راځي ژوند دی په ژوند کې مختلف خوشاله راځي خو لیکن دغه خوشالیان چې نن په دې نوجوانانو الله راوستي دي او د حضرت قاری صاحب په مهنت باندې او د والدینو په کوششونو باندې نو یقینا چې د دین عظیم او خوشحالي بل نشته دی چې الله جل شانو فرمایي فبذلک فلیفرح په دې باندې خوشحالي پکار ده او په دې باندې خوشحالي وکړي نو ډیر بهترین محفل دی ځکه چې د قران مجید د ختم او دارنګ د هغې د تفسیر او د هغې د حفظ او دارنګ د ناظرې د ختمونو په سلسله کې دا محفل جوړ شوی دی عزتمند علماء کرام به راځي انشاءالله خپل نمبر باندې هغوی به تاسو ته بهترین وعظ او نصیحت کوي زه به مختصر طور سره تاسو ته د دې موقع او محل مطابق د الله د کتاب په اهمیت باندې او د دین علم په اهمیت باندې او د علماو او طلباو چې د الله په نسبت باندې د دې کوم مقام دی دی باندې مختصر یو څو خبرې وکړو الله جل شانه دې ماته د صحیح بیانولو بیا ما او تاسو ټول ته په عمل کولو توفیق را نصیب عزتمندو
قرآن مجید هغه عظیم کتاب دی چې د دنیا د جهالت او د دنیا نه د ظلم او د دنیا نه د وحشت او د دنیا نه د بربریت د ختمولو لپاره واضحه او یوازینه کتاب هغه قرآن مجید دی چې الله جل شانه د انسانیت د هدایت لپاره راغلی دی. او دا صرف یو خاص زمانی پورې نه، څنګه چې ما په ابتدا کې د قرآن مجید د سورې بقره ابتدایي آیتونه تلاوت کړو. الله فرمایي ذالک الکتاب لا ریب فیه، دا داسې عظیم کتاب دی چې د دې په حقانیت کې، د دې په رښتینوالي کې، د دې په هدایت کې، د دې په صراط مستقیم ښودنه کې هیڅ شک نشته دی. داسې عظیم کتاب دی هدى للمتقین الی یوم الدین، دا هدایت دی، لارښودونکی کتاب دی او تر قیامت پورې راتلونکي انسانانو ټولو دپاره عزتمندو. دومره عظیم کتاب دی چې د دنیا د هر خطې، د هر ملک، د هر زبان، د هر رنگ او د هر نسل والا چې دا کتاب د خپل سینې سره لګولې دی، هغه قوم الله عزت من کړی دی، هغه قوم ته په دنیا کې الله عزت ورکړی دی، شرافت ورکړی دی. د علم عزتمند دومره لوی مقام دی، دومره عظیم مقام دی. مونږ او تاسو سوچ وکړو زمونږ او تاسو د ټولو پلار آدم علی نبینا و علیه الصلاۃ والسلام چې الله جل شانو پیدا کړو، داغه نه مخکې ملائک موجود وو، نورانی مخلوق دی. هغه مخلوق دی ويفعلون ما یؤمرون، د یو لمحې برابر د الله نافرمانی نه کوي. خو هغه نورانی مخلوق، هغه معصوم مخلوق تا الله جل شانو حکم کوي اسجدوا لآدم، تاسو آدم علیه السلام ته سجده وکړئ. وجه سو عزتمندو، وجه داو چې وعلم آدم الاسماء كلها، آدم علیه السلام ته الله علم ورکړو. ملائکو سره علم نو، عبادت گزار وي، فرمان بردار وي، د یو لمحې برابر د سترګو د یو رب برابر نافرمانی او ګناه نه کوي. خو علم ورسره نو، الله پاک ورته د علم پیشکش وکړو، امتحان یې اخیستلو. انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين، هغوی عاجزي پیش کړله، سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا. اے رب ته هر عیب نه پاکي، تعالی را پاکی دا، تعالی را حمد و ثنا دا، مونږ سره دا علم نشته. آدم علیه السلام ته الله جل شانه د یو څه شیزونو نمونو علم ورکړو، علم ورته او آدم علیه السلام علم حاصل کړو. نو الله جل شانه ملائکه ته ویل چې د آدم علیه السلام عزت وکړي، د احترام وکړي. نو فسجدوا، ټول ملائکه هغه لپاره سجده وکړه د عزت او د احترام. دارنګ عزتمندو امام رازی رحمه الله فرمایي چې دلته وګورئ چې د علم څومره مقام دی چې الله جل شانه آدم علیه السلام ته فوقیت ورکړو په ملائکه باندې. ملائک موجود او د ځمکې خلافت د پاره الله جل شانه آدم علیه السلام پیدا کړلو. وجه سوا ځکه هغه کې ماده د علم وا، هغه کې ماده د علم د حاصلولو وا، نو الله جل شانه دومره لوی مقام ورکړلو. یوسف علیه السلام په جیل کې قیدی دی، بند دی. الله جل شانه ورته د خوبونو د تعبیر علم ورکړو. د هغه علم په وجه باندې یوسف علیه السلام د جیل د تیارون روزی او د مصر بادشاہ وزیر خزانه جوړیږي.
صرف د علم د خوبونو د تعبیر علم الله ورکړو په دغه وخت سره اگر چې الله پاک بیا رسول نبوت ورکړي پیغمبري ورکړي لوی علم نو امام رازی رحمه الله فرمایي چې ته وګوره چې یوسف علیه السلام ته الله جل شانه یو جزئی علم ورکړو چې د خوب د تعبیر علم په هغه سره خو د جیل د تیارو نه رويستلو او د مصر شاهي محل ته ورسولو نو کوم انسان چې دغه علم تخبل سینه کې ځای ورکړي دغه انسان به د جهالت د تیارو نه د شهواتو د تیارو نه او د خواهشاتو د گمراهۍ د تیارو نه نه روباسي بلکې یقینا چې روباسي ځکه قرآن مجید دا د الله د معرفت علم دی دا د الله د وحدانیت علم دی په دې کې د الله د حبیب رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسالت ښودنه ده دارنګ عزتمندو د علم په اهمیت خبره کو د عیسی علیه السلام نه پس تقریبا 571 سال د نبوت سلسله بند و 571 سال پس الله جل شانه په عالم باندې خپل احسان کوي خاتم النبیین محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نبوت ورکړي هغه مبعوث کیږي په دغه دور کې عزتمندو په دې معاشره کې کفر موجودو شرک موجودو ظلم وحشت موجودو دشمنی او قتل و غارت موجودو سودخوری شراب نوشی یعنی هر قسم منکرات او گناهونه موجودو خو کله چې رب کریم د انسانیت د هدایت د پاره خپل حبیب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خاتم النبیین به حیثیت باندې نبی را لیږي اول وحی ورته راځي په غار حرا کې راځي نو معاشره کې ډیر ګناهونه کفر او شرک او مختلف قسمه گمراهي وي اول وحی د دې متعلق ناراضي چې معاشره کې کفر شرک د لا ختم سود دی اگر چې دا گناهونه انتهایی عظیم گناهونه دي الله جل شانو دې زمونږ او تاسو دا معاشره د کفر او د شرک او دارنګي د سود او د هر قسمه گناهونو د لعنت نه محفوظ او ساتي خو لیکن په غار حرا کې چې په اقای نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې اول وحی راځي د الله د طرفنا کوم وحی راځي اقرا اول ولا علم حاصل کا او آیا د علم وحی راځي نو تاسو اندازه د دې عزتمندو لګوي چې دا علم څومره اهم دی 571 سال وحی آسمانی نه راغلی د دین په نوم آسمانی نه راغلی او 571 سال پس چې کما اول وحی راځي نو هغه د سم متعلق راځي اقرا باسم ربک الذی خلق د علم متعلق راځي د علم اهمیت دومره د عزتمندو دومره لوی اهمیت دی د علم دارنګ عزتمندو یو واقعه په کتابونو کې راځي امام رازی رحمه الله تفسیر کبیر کې نقل کړی دا و یو ورځ رسول کریم صلی الله علیه وسلم صحابه ته د مازیګر نه پس ناسو واز نصیحت کول ورته نبی صلی الله علیه وسلم سره خوا کې یو کس ناس دی په دغه وخت کې نبی صلی الله علیه وسلم ته وحی راځي د الله د طرف نه ورته وحی راځي ستا سره راخوا کې کوم کس دی د په ژوند کې یو ساعت وخت پاتې دی بس لږ ټایم دی او دی وفات کیږي د مرګ نیټه برابر ده او دته خبر ورک نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه صحابي ته خبر ورکړي وحی باندې راته خبره معلومه شوه ستا د مرګ ډېر لږ وخت پاتې دی قریب الموت صحابي سره ډېر فکر عرض کوي درخواست کوي دلني يا رسول الله على عمل
اوفق لي في هذه الساعه اے د الله رسول صلی الله علیه وسلم دا خو ډیر لږ وخت زما د پاره اوس داسې عمل ما ته وخیا چې زما د دې وخت سره موافق وي یعنی داسې مختصر عمل چې په دې کې زه وکړم او زما د پاره ډیره لویه فایده راکړي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته څه فرمایي په دغه وخت کې چې د ژوند لږه مرحله پاتې ده لږ یو سلم حات پاتې دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي اشتغل نفسك بالعلم وعلم طلب شروع طالب العلم جوړ شه علم وکړه یو سات وخت پاتې دی نو امام رازی رحمه الله دلته بیا نقطه پیش کړي وای کچرته د علم نه مقدس او اهم او بهترین عمل موجود وي نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم به خپل صحابه ته په دغه وخت کې خودلې وي چې قریب الموت دی د مرګ وخت را نږدې دی نو دین معلومه شله عزتمندو چې د علم نه عظیم او اهم څه بل نشي کېدلی او بیا د قران مجید علم د قران علم د احادیث علم د قران د تفسیر علم د قران د حفظ علم دا خو ډیر عظیم دی دا خو ډیر عظیم اعزاز دی رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ان لله اهلینا فی العباد پدی مخلوق کی پدی بندگانو کی زین خلق دا د الله اهل دی اهل الله دی صحابو چې دا خبره د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خلی مبارک نو اوریدل حیران شول چې دا خوش نصیب به څوک وي دا خوش قسمت به څوک وي چې دا ټول مخلوق د الله مخلوق دی د الله بندگان دي او دوی ته الله پاک بیا خپل اهل ویلې دي خپل اهل ورته ویلې دي تپوس کوي من هم یا رسول الله اے د الله رسول صلی الله علیه وسلم دغه معزز خلق څوک دي دا دومره مبارک او خوش قسمت خلق څوک دي چې دا د الله اهل دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي اهل القرآن هم اهل الله اهل القرآن اهل الله و اهل قرآن هغه څوک چې قرآن وایي هغه څوک چې د قرآن تعلیمات حاصلوي هغه څوک چې د قرآن مجید تعلیماتو ته خپل سینه پرانیستي ده هغه څوک چې د قرآن مجید په تعلیماتو باندې عمل کوونکي دي هم اهل الله وخاصه دا د الله اهل دی او د الله خاص بندگان او خاص دوستان دي الله جل شانو دی مونږ او تاسو مونږ او تاسو نسلونو بچیوم په اهل الله او اهل القرآن کې داخل کی د دین لوی اعزاز عزتمند بل کم یو کېدلی شي دنیا کې کله نا کله مونږ او تاسو چرته چا نو ورو پلانې داسې غټه هدي والده یا داسې مشهور معروف سره دی داسې نو مونږ چرته کوشش کو کچرته لوري رښتم وی نو بیا فخر پکو او هغه سره زمونږ داسې سرشتہ شته داسې لري سره نو کډېر لري مینو بسدان ورته نږدې حسابو او اهل القرآن تا الله جل شانه رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا اهل القرآن چې دا اهل الله دی او د الله خاص بندگان او خاص دوستان دي دین لوی مقام بل کوم کې دي شي عزتمند دین لوی مقام بل نشته او دارنګ عزتمندو قرآن مجید هغه عظیم کتاب دی چې صرف د آخرت نه بلکې د دنیا سعادت او نیکبختي هم د الله په کتاب کې ده کله چې زمونږ او ستاسو په ژوند کې د الله د کتاب تعلیمات وي د الله د کتاب سره تعلق وي د الله د کتاب سره محبت وي نو بیا زمونږ او ستاسو د دنیا د ژوند به د اطمینان او د سکون وي دا به د خوشحالۍ وي بلکې د دنیا د ژوند دا د جنت یو نمونه ګرځېدلی شي د جنت یو نمونه ګرځېدلی شي دا نن خو چې مونږ او تاسو الله دې زمونږ او تاسو د ټول عالم اسلام په حال باندې رحم وکړي دا پریشانې دي دا مصیبتونه دي دا تکلیفونه دي او دا قسم پریشانیانو سره امت مخ لري
دا غي وجه دا د عزت مندو چې مونږ صحیح د الله د کتاب سره تعلق نه جوړ کړي الله دې زموږ استاد صحیح تعلق ور سره جوړ کړي قرآن مجید کې الله جل شانو فرمایي د اهل کتاب مبارک الله فرمایي افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض اهل کتاب بداسي کول چې کوم په تورات کې بکم احکامات د دې د خواهش مطابق او به منل وای دا خبره د الله حکم دی او دا د تورات تعلیم دی او موږ د الله د طرف نه راغلی حکم به چې د دې د خواهشات مطابق نو د دې د طبيعت سره موافق نو یا بس معمولی لګشان تکلیف مشقت وکړي نو به بیا وګرځولو نبذ فريق منهم داسې به وګرځولو پرې به خودلو نو الله پاک څه فرمایي هغه څوک چې زما د کتاب په بعض احکامات او عمل کې او سنمني سپری دي فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا داسې کس سزا داله چې په دنیا کې به دا ذلیل وي په دنیا کې به دا خوار وي نه عزتمند دی وجنا کومه او تاسو د الله د کتاب سره صحیح تعلق جوړ کړو نو د الله کتاب عزتمند دی د الله کتاب قدرمند دی او کوم قوم چې د الله د کتاب سره تعلق جوړ کړلو د الله په کتاب باندې عمل وکړلو د الله کتاب خپل رهنما جوړ کړلو دغه قوم عزتمند کیږي دغه قوم ترقی ترشي او د دې قوم د دنیا ژوندم د جنت یو نمونه ګرځېدلی شي دیو جن عزتمندو مخکې چې ما تاسو ته مثالونه پیش کړل دا خو د قرآن مجید صرف یو فضیلت دی لیکن د قرآن مجید مقصد بیا دا دی د قرآن مجید دراتلو مقصد دا دی چې موږ او تاسو د دې په تعلیماتو باندې ځان پوه کړو د دې په معنا او تفسیر ځان پوه کړو د دې الفاظ صحیح کو خپل صحیح کو په خپل بچو باندې وایو او دا خبره به زه تاسو ته په تور د دې ویم چې دا زموږ استاد په دې موجوده وخت کې الحمدلله ثم الحمدلله تاسو ټول وایي چې الحمدلله دا د الله لوی احسان دی او د دې خړو پړو فقیرو مدارس او مدرسو برکات دي چې الحمدلله په هر غلې کې او په هر محله کې او په هر مسجد کې الحمدلله نن مدرسه موجود ده مشرانو ته پته ده سکلونه مخکې داسې بو چې چرته لري یو علاقې کې به یو عالمو نالته به خلک ورتللو او بیا بل تکم کتاب نیول داسې په هر ځای کې د مدارسو دا د الله نعمت وګڼي عزتمندو دا د الله نعمت وګڼي الله فرمایي ولا ان شکرتم لازیدنکم کتا زما د نعمتونو شکریا ادا کړه نه نعمت به درته زیات کما په دې مسجد کې الحمدلله دلته مدرسه ده د هر مسجد کې وګوره بغیر د چا د مهنت نو بغیر د چا بس یو عالم یو حافظ د قران اگر راځي او په یو مسجد کې ټول مهنت کوي او بیا چې کله داسې ختمونو کې داسې عظیم شان محفل پی جوړي دا څوړه خبره نه دی عزتمندو دا ډېر لوی مهنت غواړي الله دې د علماء په عمرونو کې برکات کې خود لې نو عزتمندو دا د الله نعمت دی د الله رحمت دی چې موږ او تاسو ته زی په هر مسجد کې مدرسه ده په هر کلو په هر محله کې مدرسه ده چې موږ او تاسو هم د دې پښتنایو کو او دارنګ د دې معاونین جوړ شو ځکه یو حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم او ډیر عجیب حدیث دی هر چاله پکې زیر او خوشالي د الله دې مونږ پکې داخل کی رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمای کن عالما یا عالم جوړ شه علم خور کا علم خیر خلق کن عالما او متعلما کا علم دې نه کړي طالب العلم جوړ شه علم او کا طالب العلم نشي جوړېدل او خادما بیا د عالم او طالب العلم خدمتگار جوړ شه د معاون جوړ شه د مددگار جوړ شه په یو روایت کې راځي ولا تکن رابعا او بل روایت کې ورسره سلورم ذکر شوی دی او محبا ولا تکن خامسا کا
عالم هم نه، متعلم هم نه، طالب العلم هم نه او خدمت هم نشي کوله. محبت ورسره وکا، محبت ورسره وکا، مینه ورسره وساته، دعاګانې ورته وغواړه. الله پاک شکریه په دې نعمت سره ادا کا، د خپل محبت اظهار ورسره وکا. ولا تكن خامسا فتح، پنځم مه جوړېږي چې بیا به هلاک شي. الله دې موږ او تاسو د هلاکت نه بچو ساتي. نو عزتمندو دا د دین مدارس اگر چې دا داسې وړې او خړې پړې ښکاري او کمزورې ښکاري. استاد العلماء شیخ حسن جان شهید رحمه الله هغه به فرمایل وای یو ځای کې ما بیان وکړو د دې علم اهمیت باندې خبر وکړه. بیا چا راتلل چې شیخ صاحب تاسو بار بار وایي چې دا د قرآن علم دومره اهم دی، دومره ډیر زیات تاکید پې کوي. که دا دومره اهم وي نو ګوره د اسلامي ملکونه دي، یونیورسټیانو له کالجونو له څومره عظیم الشان تعمیرات شته دي، بلډینګونه دي او لوی لوی ډګریانې دي، لوی پروتوکول، لوی سهولیات دي ورته، او حکومتونو هغې دپاره ډېره توجه کړې ده. نو پکار دی چې بیا د مدارسو ته هم توجه وکړي که نه. ما ورته ویل چې یو ټیک ده، داسې خو نه ده. بس دا الله دې زمونږ د ټول عالم اسلام په حاکمانو رحم وکړي او الله دې اسلامي او شرعي حاکمان موږ او تاسو نصیب کړي. خو خیر دی کې وایي د الله خپل حکمت دی. وایي هغه حکمت دا دی، هغه وخت کې شیخ صاحب چې دا خبره کوله نو صوبې کې وزیر اعلی چې ارباب جهانګیر صاحب نو ما ورته ویل چې دا خو ګوره دغه خړې پړې مدرسې دي او غریبانان مسلمانان راځي دا علم زده کوي د الله د رضا دپاره. او که چېرته په دې کې هم داسې لوی ډیګرۍ وي او داسې لوی پروتوکول او لوی بلډینګونه او ډېر لوی سهولیات وي په مدرسو کې، نو وایي کېدی شي چې زما نه بیا د ارباب صاحب لور ورته مخکې بخاري شریف ته ناسته وي. نو بیا به دا پته نه لګېده چې څوک یې د الله د رضا دپاره وي او څوک یې د ډیګریانو دپاره. نو عزتمندو عرض مې دا کړو چې دا مه وایي چې دا مدرسې خو داسې فقیرې دي او داسې جوماتونه او خړې پړې او دا کمزورې غریبانان فقیران. نه عزتمندو، دا مدارس په ځمکه باندې داسې دي لکه موږ او تاسو ته چې په اسمان کې ستوري دي. څنګه چې په اسمان په دې ستورو باندې الله ښایسته کړی دی، دغه شان دا دنیا او دا ځمکه الله په دې مدارسو باندې ښایسته کړې ده. او بیا عزتمندو په دې موجوده وخت کې خو ډېر زیات ډېرې فتنې راخورې شوي دي، ډېرې زیاتې دجالي فتنې دي. د دجال هغه فتنې بالکل شروع دي، را روانې دي او شروع شوي دي. عزتمندو د دجال د فتنو نه که موږ او تاسو حفاظت غواړو نو هغه صرف په دې یو لاره کې چې د الله د کتاب سره تعلق جوړول، د مسجد او د مدرسې سره تعلق جوړول. که د مدرسې او مسجد سره زما او ستا تعلق وي انشاءالله زما او ستا ایمان به محفوظ وي. او که د مدرسې او مسجد نه زما او ستا تعلق جدا شو الله مکه، نو بیا چې دې فتنې ډېرې زیاتې د طوفان په شان راخورې شوي دي، نو بیا د دې دجال د فتنو نه ځان ساتل دا ډېر مشکل دی. او بل عزتمندو د دنیا ترقی ما مخکې تاسو ته عرض وکړلو. د آخري حدیث یم وخت زیات اصول علما موجود دي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما. دا قرآن مجید داسې کتاب دی چې الله جل شانو په دې باندې قومونه اوچتوي. بلال رضی الله تعالی عنہ د حبش اوسیدونکی غلام، سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ د فارس اوسیدونکی غلام، صہیب رومی د روم یو غلام. خو چې کله د الله کتاب خپل سینې سره ودرولو 1400 کاله پس هم د هغه په نوم اخیستلو باندې الحمدلله موږ او تاسو مسلمانانو ته فخر دی او په هغې باندې موږ او تاسو ته جذبه ده. او کبل طرف ته هغه څوک چې هغه د ډېر شریف خاندانو، که ډېر مالدارو، که دولتمندو او که غریبو، که هر څوک خو چې د الله د کتاب سره یې دوستي ونه کړه، د الله کتاب یې خپلې سینې سره ونه لګولو، هغه قومونه داسې ذلیل شول که هغه ابولهب و، که هغه ابوجهل او که هغه د قریشو نو که هر څوک هغه الله ذلیل کړل. ولې چې هغوی د قرآن مخالفت وکړلو. څنګه چې مخکې ما حدیث تاسو په خدمت کې پیش کړو چې که چېرته د قرآن په خلاف کې موږ او تاسو ودرېدو، د اهل القرآن په خلاف کې ودرېدلو، د اهل حق په خلاف کې ودرېدلو، نو بیا رسول الله فرمایي چې بیا به هلاک شي. الله دې موږ او تاسو د دې هلاکت نه محفوظ وساتي. واقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وصلى الله تعالى على خير خلقه.